سلامونه ملګرو، تاسو ګورئ چې مکتب په بد حال باندې دا زما د وطن حال دی او غوښتل مې چې تاسو سره د وطن حال شریک ډول باندې له منځه تللي. تېره ورځ مې ویلي چې خطر موجود دی. غوښتل مې چې تاسو ته وښایم چې نن سهار باران شوی و او خیمې په بشپړ ډول باندې راولوېدلې. تاسو ګورئ چې دلته د شاګردان کېناستل، درسونه به یې ویل او نن هغه ماشومان ټول په ښوونځیو تللي دي. ان دغه وګورئ ملګرو، ټول شیان یې دلته پراته دي. شاګردان هېڅ د درس امکانات نشته دي. خو موږ او تاسو یوه ورځ د تعلیمه پاتې کېږو نو موږ کلونه شاته ځو. پیغام مې دا دی چې د ماشومانو لپاره باید دلته ښوونځی جوړ شي. دا د درګړک سیمه ده. غوښتل مې چې دې خیمې ته ننوځم. په دې خیمه کې به السلام علیکم، دلته راولاړ شئ. یله دلته راشئ. ستړي مه شئ. ستاسو لپاره راغلی یم. دا ستاسو مکتب دی که نه؟ دا مکتب ولې؟ دا نن سهار بادامه راغلې وه، دا یې وار ته ول. دا یې هر څه وار ته ول. مکتب رخصت شو. ملګرو تاسو ګورئ چې ماشومان وایي چې ښوونځی رخصت شو. دا د دې د اوسېدو صنف و. دلته تاسو په همدې صنف کې اوسېدلی. ملګرو که د مکتب لپاره اساسي کارونه ونه شي، د نړیوالې ټولنې نه، د اسلامي امارت د محترم مشرتابه نه، د ټولو مشرانو نه مو دا غوښتنه ده چې زر تر زره د ماشومانو لپاره ښوونځی جوړ شي. که موږ هره ورځ دغسې مکتب رخصتېږي او شاګردان درسونو ته نه راځي، نو لرې نه ده چې موږ به د یوې لویې فاجعې ښکار شو. تعلیم د یوې ټولنې د اصلاح لپاره، د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره مهم دی. که غواړو چې تعلیم وکړو، افغانستان پرمختګ وکړي. نن تاسو حالات ګورئ چې ډېر بوږنوونکي دي. نو موږ او تاسو باید د تعلیم لپاره کار وکړو، ځکه چې دا د کاریاب کو په دې مبارزه کې زندان ته هم ځي، خو زندان ته تیار یم او د دې ماشومانو لپاره غږ اوچتوم. تاسو راشئ. تاسو ښوونځي نه نن رخصت شوئ. ملګرو تاسو ګورئ چې سرپناه نه لري، نو ښوونځی درس به چېرته ووایي. مکتب یې په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوی دی. ان زلزلې ډېرې شوي دي او دوی د درس لپاره زمینه نه ده مساعده شوې. تاسو وایئ موږ مکتب غواړو. دا چېغه ووایئ موږ مکتب غواړو. موږ مکتب غواړو. موږ په اساسي ډول مکتب غواړو. ملګرو تاسو ګورئ چې دا د ماشومانو چغې دي. خو د اسلامي نظام محترم مشرتابه او د پوهنې وزارت، د یونیسف اداره او ملګرو ملتونو اداره زموږ مکتب جوړ نه کړي، نو زر تر زره به یې دروازې وټکوم او ورته وبوایم چې ما ته مکتب جوړ که، یا مې زندان ته واچوه او یا راله مکتب جوړ که. تر څو چې په درګړک سیمه کې راته مکتب جوړ نه کړي، موږ ترمیم ته ضرورت نه لرو. ځکه ترمیم خو دا و چې خیمې دې راته راوړلې او دغه لباسي کار دې راته وکړو. نن شاګردان په دې حال باندې دي. پیغام دا دی چې زر تر زره موږ مکتب جوړول غواړو په اساسي ډول باندې، ځکه چې کاریاب دلته زده کړې کړي باید په اساسي ډول باندې جوړ شي. ملګرو تاسو ګورئ، راځئ تاسو ګورئ ملګرو چې دغه باد هم لګېږي، ځکه چې دلته په خیمو کې ډېر باد دی او شاګردان چې دی په دغه باد کې دلته دوی غوښتل چې درس ووایي، خو د درس هېڅ زمینه نه ده برابره. هلته ان اداره هم په بد حال باندې ده. موږ به د وطن کمې برخې ته کار کوو. تاسو ووایئ چې موږ مکتب جوړول غواړو. موږ درس ویل غواړو. د درس نه مو محرومه شوي. موږ په اساسي ډول د مکتب جوړول غواړو. ملګرو تاسو ګورئ چې مکتب رخصت شوی دی. شاګردان په کوم ځای کې کېږي. دا مې د وطن حال دی. غوښتل مې چې تاسو سره د وطن دغه حال شریک کړم، ځکه چې دا مې وطن دی او په دې وطن باندې مې زړه ډېر درد کوي، ځکه چې زما د وطن هره برخه ویجاړه شوې ده. که تاسو ته د وطن دغه تصویر ښایم نو دا زما دپاره ډېر بوږنوونکی دی. غوښتل مې چې تاسو ته اداره وښایم. زم به د ادارې په لور باندې د ادارې په لور لاړ شم. ان اداره ټوله تخریبه شوې ده. ماشومان په کنډواله کې ژوند کوي او دلته د ژوند امکانات نه دي. ملګرو تاسو ګورئ چې د مکتب جوړولو لپاره مو کلنګونه راواخیستل، خو په دې کلنګونو باندې هېڅ کار نه کېږي.
دا کورنګونه هر څومره وو نو دا کورنګونه کارته یو کارکوونکی به ورته ووایم له دې سره ولاړ یم ته راته کیسه وکړه چې څه ډول باندې بس هغه باب استاد راغی او شاګردان هر څه راجع کړل مکتب اوس رخصت شوی دی مقصد رخصت شوی نو ملګرو تاسو ګورئ شاګردان پکې زخمیان هم دوه شاګردان زخمیان شو نو ملګرو که د وطن دغه تصویر بیانوم نو زما زړه هرې هرې کېږي ولې د یونیسف اداره چې څومره فنډ لري او دوی زموږ سیمې ته هېڅ توجه ونه کړي د یو مطلب خو دوی راته جوړولی شي پیغام یې دا دی چې د یونیسف ادارې زموږ غږ واوره غږ مو ناوري ستا د دروازې خلق چې دی موږ ټکوو او موږ ستا د ادارې ځان ته رسوو ځکه چې تاسو پوهېږئ چې دا زموږ اداره ده او بد حال ده چې کاریاب وطن ته مو بیا خلک کوي چې کاریابه ته په داسې وطن کې اوسېږي او ته د خپلو خلکو غږ نشي اوچتولی اوس به زه د کار پر لور باندې ځم چې دا کار هم ناممکن دی تا هم ډېر چل اخیستې ده او ما هم رااخیستې ده دا د وطن د آبادۍ لپاره دی خو په دې بېلچو باندې به هم ونه شي ځکه چې په دغسې بیابان کې تاسو ګورئ چې ملګرو داسې حال دی افغانستان دی دل ولایت دی استاد بیت الله منظرې ښوونځی دی موږ به دلته په دغه لګیا که نو دا شګه جوړې که نو دا زموږ د مکتب حال دی او غواړو چې د خپل مکتب لپاره دغه خیمه لګوو ملګرو افغانستان جوړولو ته ضرورت لري خو یونیسف او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې زموږ دغه غږ وانه ورکړي محمد راشه دا پاک کړه ملکه نه ته پرېږده وظیفه ته پرېږده ملګرو تاسو ګورئ چې دا زموږ د مکتب حال دی اوس دغه خیمه دلته بیا ودرو خو په دې خیمو باندې نه کېږي پیغام دا دی چې په اساسي ډول باندې خلکو مکتب رغول غواړو او په یاده سیمه دارګړۍ سیمه کې باید موږ ته مکتب جوړ شي تر څو موږ یو ښه راتلونکی ولرو الله په قرآن کې فرمایي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهېږي دغه کسان څه چې نه پوهېږي یو شاعر وایي ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي موږ ځان نه جوړوو موږ افغانستان جوړوو ځان زندان ته هم تیار مکتب شوی نه وي او بیا په دارګړۍ کې پرې جوړ شوی نه وي هغه پرې مارکېټ نه معلومه مکتب وکړئ اساسي ډول باندې هذا حل سليم مسلم الكرة ملتونو يصير زموږ غږ واوري او زر ته زره مکتب شي نن راغلی یم کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ ته دا چې زموږ هېوادوال زلزلې وځپل دغه ماشومان چې تاسو ګورئ د دې لپاره راغلی یم تر څو د دوی د ذهني ارامتیا لپاره ځکه چې زموږ ډېری شمېر هېوادوال شهیدان شو پیغام دا دی چې دوی نه پوښتنې وکړم له دوی سره لږې ټوکې ټکالې وکړم خنداګانې ورسره وکړم ځکه چې دا ماشومان ذهني ارامښت ته ضرورت لري لومړی خو ټول ستړي مه شئ خدای مو په عزت لره دا زما د وطن ماشومان دي د ماشومانو نه به پوښتنې کوم څوک راته یو حدیث شریف ووایي حدیث شریف به ته ووایي پاڅېږه دغه جنۍ دغه د هېواد ګلالۍ ماشومه دلته راشه زما خواته ودرېږه زما خواته ودرېږه مهرباني حدیث شریف ووایه بسم الله الرحمن الرحیم ان الله جمیع یحب الجمال بشک الله تعالی خسته او خسته خواهی نهى عن جسس القبور نبی علیه السلام د پهلو قبر څخه منع آفرین نو دې ته چاچک وګورئ چې ماشاءالله ټوله د هېواد ګلالۍ ماشومه تاسې حدیث شریف ووایو زموږ په هېواد کې زلزلې ګڼ شمېر هېوادوال شهیدان کړه خو د ماشومانو په خوله باندې مسکا راوستل پر ما باندې حق دی آفرین کېنه اوس دویمه پوښتنه کومه څوک به راته اے بي سي ولیکي د انګلیسي حروف څوک لیکلی شي ته راپاڅېږه دغه ځوان نه غواړم چې پوښتنه وکړم او دا ماشومان په معنوي ډالیو مادي ډالیو باندې ونازومه اے بي سي ډي ای اف جی ایچ آئی جے جے صحیح شو جے 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 صحیح دی کے ایل ایم این او پی
Q R S T U V W X Y Z. آفرین چچا کو ته وکړه آفرین ماشاءالله چې تبارک الله الله ملګرو د ماشومانو د خوشحالولو لپاره د دوی لپاره مې قلمونه راوړل دي کتابچې ماشومان به ستایم تر څو دوی پرمختګ وکړي او بله پوښتنه کومه څوک حساب لیکلی شي حساب د هېواد هغه جنۍ به ولیکي دغه د هېواد ماشوم دلته حساب ولیکي ماشومانو نه پوښتنې کومه او ستاسو د تشویق لپاره به زه انشاءالله کار کوم تر څو دغه په وطن باندې چې آفت راغلی او خدای دې بیا دغسې آفت نه راولي حساب ولیکه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چاچا کو ته وکړئ آفرین ها قلم واخله نو بله پوښتنه به کومه چې څوک به کلمې راته ووایي ته راپاڅېږه آفرین دلته ودرېږه کلمې راته ووایه أولى كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلمات شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دريما كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آفرین چاچا کو ته وکړئ آفرین د هېواد دغه ګلالۍ ماشومه چې څومره په افتخاري کلمې ویلې آفرین ستا د تشویق لپاره به موږ لا هڅې کوو آفرین نو بله پوښتنه د ماشومانو له کومه چې څوک به دلته دغه ولیکي زه ورته املا وایم چې املا راته ولیکي املا څوک لیکلی شي املا بل هلکانو کې څوک لیکلی شي په جنکو کې څوک لیکلی شي ته راپاڅېږه تا نه پوښتنه کوم ولیکه افغانستان افغانستان زموږ آفرین دې ته چرچا وکړئ آفرین ماشاءالله څومره لایقه جنۍ ده دې ولیکو افغانستان زموږ هېواد دی نو د دې د تشویق لپاره به موږ هڅې کوو تر څو په ټولنه کې خلک شعوري شي خلک له تعلیم سره مینه پیدا کړي نو دلته به د هېواد له ماشومانو نه نورې پوښتنې کومه څوک واړه ABC لیکلی شي واړه حروف څوک لیکلی شي ته لیکلی شي آفرین راپاڅېږه آفرین ملګرو زموږ د هېواد ماشومان په انګلیسي باندې پوهېږي آفرین دې ته هم چرچا وکړئ آفرین ماشاءالله آفرین نو دا څومره تکړه ماشومان دي ملګرو پیغام دا دی چې زه د خپل هېواد له ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې کار کوم دا مې هېواد دی د هېواد د پیشرفت هېواد د پرمختګ لپاره به په ماشومانو باندې قلمونه ویشم چاته چې قلم نه دی رسېدلی دې ټولو ته به قلمونه ورکوم الله په قرآن کې وایي نون والقلم وما یسطرون نو د الله تعالی قسم خوړلی دی په قلم باندې پیغام مې دا دی چې راځئ د تعلیم لپاره مبارزه وکړو د تعلیم لپاره کار وکړو ځکه چې د دې ماشومانو پر ما باندې حق دی تر څو دا ماشومان لا تشویق کړم لا یې ونازوم نو انشاءالله ستاسو د پیشرفت لپاره ستاسو د پرمختګ لپاره به زه کار کوم ځکه چې افغانستان زما هېواد دی زه د خپل هېواد سره ځانګړې مینه لرم ملګرو مینه په دې معنا باندې نه چې انشاءالله د دغه ماشومان 1 2 3 4 د دې لپاره هم قلمونه اخلم راځئ چې قلم عام کړو راځئ چې کتاب او قلم عام کړو او د افغانستان لپاره کار وکړو افغانستان زموږ هېواد دی په هر عرصه کې په هره برخه کې به د وطن تر شا ولاړ یم تاسو یو وایئ زنده‌باد افغانستان تعلیم به کوو د تعلیم لپاره به مبارزه کوو تاسو به ټول درس وایي انشاءالله ستاسو دپاره به مرستې م راځي موږ او ستاسو ټول سره ورونه یې د دې هېواد لپاره به کار کوو وطن دی تاسو به انشاءالله زده کړې کوئ کاریاب به ستاسو تر شا ولاړ دي صحیح ده دا هغه ماشومان دي چې په اصطلاح ډېر دلته راځي او دلته درس وایي ملګرو پیغام مې دا دی چې د ماشومانو لپاره سهولتونه فیسیلیټي رامنځته شي تر څو زما هېواد لا پیشرفت وکړي د 100 کاله پرمختللي او باثباته افغانستان په هیله
دیوګل درې ته دا هغه ماشومان دي چې زلزله ځپلي ماشومان دي. پیغام مې دا دی چې د دې ماشومانو سره ناست یم، غواړم چې د دوی نه پوښتنې وکړم د ماشومانو د خوشحالتیا لپاره. ماشومانو نه به پوښتنې کوم، په دې کې به راته حساب څوک ووایي؟ یو کس به پاتېږي، ته پاڅېږه. تاسو غلي شئ، تاسو نور نه به ټولو نه پوښتنې کوم. حساب شروع کړه، د شلو پورې حساب ووایه. لږ تیز یې ووایه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس نولس شل. چاچاق ورته وکړئ. آفرین آفرین آفرین. کښېنه 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 آفرین. د دې کې کلمه چاته یاده ده؟ تاسو غلي شئ غلي شئ. تاسو کښېنئ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آفرین 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 آفرین. د اے بی سی حروف چاته یاد دي؟ ته پاتې کاله اے بی سی ووایه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن شوف الرحيم A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. آفرین آفرین آفرین. ملګرو دا د هېواد ماشومان دي، د دې لپاره به د تعلیم زمینه هم برابرېږي. غواړم چې دنیا ته میسج ورکړم چې زما د هېواد ماشومان په دیني او عصري علومو کې پرمختګ کړی دی، او انشاءالله د افغانستان ماشومان په دې وطن کې به موږ د دې ماشومانو نه ډاکټران هم به هم لرو، انجینران به هم لرو، او د ماشومانو د خوشحالتیا لپاره دوی سره په خاورو باندې کښېنم. دا مې وطن دی، په خپل وطن کې ته خلک کاریاب وایي، په نورو وطنونو کې ته خلک مزدور وایي. هلکه تاسو ټول کاریاب پېژنئ؟ د دې پیغام هم دا دی چې کاریاب پېژني. وروره په خارج په کینیډا، استرالیا، امریکا کې ماته څوک کاریاب نه وایي. هلته د سره خلک هیلو های کوي او ایسته درنه روانېږي چې د وګل درې ته راوخېږم. او ماشومان لا څه کوي چې بوډاګان هم راته د غرمې ست کوي چې کاریابه غرمه پاتې شه. په نورو وطنونو کې ته څوک کاریاب نه وایي. موږ به د افغانستان نارې وایي. افغانستان افغانستان افغانستان. ملګرو دا هغه زلزله ځپلي ماشومانو چې د دوی مور او پلار شهیدان شوي وو. پیغام مې دا دی چې د دوی په خوله باندې مسکا راولم، ځکه چې حالات بدلونکي دي. هغه افغانستان څنګه دې جوړ کړم چې دغسې کورونه رانړېدل دي. ملګرو دا د ګاګیزو تنګی دی او دلته رافت یا الله خیر. دا ځایونه ډېر خراب شوي دي، خو بیا هم ملګرو دا مې وطن دی، غوښتل مې چې تاسو ته خپل وطن وښایم. ملګرو د ګاګیزو تنګی دی، افغانستان څنګه دې جوړ کړم تر څو چې دغه کږلېچن ځایونه جوړ شوي نه وي تر هغې پورې مې تسلي نه راځي. وطنوالو تاسو چیرته یاستئ؟ ای زما د ګاګیزو ځوانانو ماشومانو تاسو چیرته یاستئ؟ ستاسو چغې له دې کورونو نه راځي. چیرته یاستئ؟ کاریاب راغلی دی ستاسو وطن ته. غواړم چې تاسو وګورم، خو تاسو دلته نه یاستئ. دلته به مالداري وه، دلته به ژوند و، خو دلته دا خلک اوس له ژونده نامحرومه شوي دي. غوښتل مې چې تاسو ته وښایم. نن یو ځل بیا راغلم، ما ویلې چې کاریابه راشه او دغه سیمه وګوره. ملګرو دا د ګاګیزو تنګی دی، چیرته یاستئ زما ځوانانو ماشومانو؟ ستاسو دلته اوازونه نه راځي. دلته یوازې د وحشي ځناورو غږونه هم چپ شوي دي، ځکه چې زلزله شوې ده، زلزله شوې ده. افغانستان څنګه دې جوړ کړمه؟ ستا جوړولو ته ضرورت دی، بانډو ته ضرورت دی، تر څو بانډې مې بیرته جوړې شي. کو نړیوال غواړي چې زما وطن جوړ کړي، نو دوی ورته دې په همدې سیمه کې مالداري برابره شي، ځکه چې دا خلک دلته ژوند نشي کولی. دا خلک دلته ژوند کولی شي، خو په هواره کې ژوند نشي کولی، ځکه چې د غرونو خلک دي. دلته د دویو مالدارۍ ته ضرورت دی، دلته د دیو د ژوند کولو ته ضرورت دی. دا سیمه ټوله ویجاړه شوې ده، دا سیمه پکې راواخله تر څو زما وطن خلک وګوري چې دلته مالونه به وو، دلته به چرګان وو او دوی به ساده او سمپل ژوند درلودو. ملګرو تاسو وګورئ، دا کیمره تاسې راواچوه. غواړم چې تاسو ته افغانستان مې وښایم. افغانستانه بیرته دې رغوم. دلته به
تا سره ډېره مرسته شوې ده کونړونو تاسو سره ډېره مرسته شوې ده او انشاءالله ستاسو تر څنګ ولاړ یم او بېرته به دې وطنه جوړوم وطنه کاریاب دي همدغسې خیریه فعالیتونه کوي په سیاست کې کار نه لرم یوازې د دې ولس خادم یم او دې ولس ته به کار کوم ملګرو دا زما مکتب دی په کوم مکتب کې چې ما زده کړې کړې دي استاد فیضالله مکتب تاسو ګورئ چې د شاګردانو د اوسېدو لپاره سم نه دی چې د ځای ګورئ چاودونو ته ګورئ دا د راوړېدو په حال کې دی دغه چاودونو ته داسې وګورئ ملګرو مکتب په بشپړ ډول باندې له منځه تللی دی دغسې غواړم چې په نړیوالو باندې په ملګرو ملتونو باندې غږ وکړم تر څو زما مکتب په اساسي ډول باندې جوړ شي تاسو ګورئ چې په مکتب کې تاسو دې جواب ته وګورئ آیا دا د اوسېدو لپاره مناسب دی یا نه که کاریاب روغ وایي نو تاسو وګورئ نو ملګرو ډېره ستونزې او مشکلات موجود دي د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې نه د نړیوالو خیریه بنسټونو نه د ټولو نه مې دا غوښتنه ده چې دلته ما متوسطه زده کړې کړي غواړم چې تاسو ته د مکتب حال شریک کړم ملګرو تاسو غوښتل مې چې تاسو ته د مکتب حال شریک کړم او وښیم چې دا زما مکتب دی په دې مکتب کې ما درس ویلی او سهار باندې ما ته دنده کولی نو زه دې معلومه کوم که تاسو وګورئ چې مکتب په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوی دی له منځه تللی دی چې سړک ته لویږي او ماشومان دلته د زده کړو تاب نه لري ځکه که خدای نخواسته بل بیړنی حالات راشي نو زلزله به زموږ او ستاسو مکتب تخریب کړي که سیلابونه راشي هم زموږ او ستاسو مکتب وړي استاد فیضالله دا زمونږ د استاد فیضالله د متوسطه ښوونځي کتابخانه ده چې د یادې کتابخانې مسؤل شهامت ماما راسره دی شهامت ماما کتابخانه خو له منځه تلل دلته خو د اوسېدو شان نشته دی څه به کېږي بالاخره والا دې شاګردان ډېر نیم کښېني او وضع خرابه ده بخیل نه راخلاص کړي پانګه الله خیر زلزله خو نه وه موږ هم ډېر کښېنو نه دا کتابخانه هم ده او لابراتوار هم دی لابراتوار هم دی نو ملګرو هر څه په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوي دي د ملګرو ملتونو د ادارې نه د یونیسف د ادارې نه غوښتنه مو دا ده چې زر تر زره زموږ د مکتب غم وکړي تر څو چې د مکتب غم ونه شي هغه لاړې پکې راوله دا زموږ د مکتب حال دی دا رالویږي کو دلته په هیله باندې ځکه چې افغانان ذهني سکون ته ضرورت لري نو که یونیسف اداره د مکتب په جوړولو کې همکاري ونه کړي نو لرې نه ده چې زموږ او ستاسو مکتب به له منځه لاړ شي تاسو مکتب حال ولیدو چې دا د استاد فیضالله متوسطه ښوونځی دی دلته راغلی یم تر څو تاسو ته د خپل مکتب ودانۍ وښایم چې ودانۍ په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوې ده د ملګرو ملتونو نه د اړوند سازمانونو نه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د مکتب لپاره باید غم وشي په اساسي ډول باندې جوړ شي څه پېژنې کې دا چې ملګرو تشنابونه یې بند شوي دي د ماشومانو د راحت لپاره د ماشومانو لپاره تشنابونه بند شوي دي ان دوی پټو ته ځي چې هلته د ستانهګشت لپاره هېڅ موږ نه لرو که نړیوال بنسټونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو لرې نه ده
دلته د څښاک اوبو مشکلات دي، دلته نور د اړونده توکو مشکلات دي. زر تر زره باید د استاد فیض الله مکتب ته په خاص ډول باندې توجه وشي او دا د ولس غوښتنه ده. که د ولس په سر کې زندان ته ولاړ شم او هغه غوښتنه ونه کړم تر هغې پورې نه کېږم. ملګرو دا زموږ د مکتب چاپېریال دی. غوښتل مې چې د مکتب په چاپېریال کې وګرځم. د مکتب چاپېریال په بشپړ ډول باندې د شاګردانو د شتون نه د شاګردانو نه شتون انصاف کوم. دا زما مکتب دی. په کوم مکتب کې چې ما زده کړې کړي دي او مکتب په بشپړ ډول باندې له منځه تللی دی. یو ځل بیا په ملګرو ملتونو باندې په نړیوالو بنسټونو باندې دعوه کوم چې زما د مکتب لپاره باید بېرته وسایي چاپېریال له منځه شي. هغه زما د مکتب شیشې دروازې له منځه تلل دي او بشونه او کوټې له منځه تلل دي. تاسو وکتل د مکتب حال هم وکتل چې شاګردان اوس په خوټ کې ناست دي چې هلته د څښاک اوبه هم نه لري، د شالاګشت لپاره ځای هم نشته دی، هېڅ شی نشته دی. که نړیوال بنسټونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو زه زندان ته هم تیار یم، د ولس لپاره چغه هم وایم او دا مې ارمان دی چې زما دپاره باید دغه مکتب په اساسي ډول باندې جوړ شي. که کاریاب مړ شو نو ملګرو زما لپاره به یو یاداشت پاتې شي، ځکه زما مکتب دی، دا زما ولس دی او د ولس لپاره هر رقم قربانۍ ته تیار یم تر څو چې نړیوال زما غږ وانه اوري. او دا مکتب دی باید کاریاب ته دی نور پیسې نه ورکوي، بل شی دې نه ورکوي، خو د کاریاب مکتب دې جوړ شي. دیوګل درې ته راغلی یم. په دیوګل دره کې د دغه مشرانو سره یم تر سفرو باندې پورې لاړو، تر پیرانو باندې پورې لاړو، 7 ساعته مزل مو وکړو. نن د دې مشرانو سره ناست یم. دا مې وطن دی، د وطن لپاره هر رقم قربانۍ ته تیار یم. ستاسو ځایونه مې وکتل تر څو ستاسو لپاره باید کورونه جوړ شي، ځکه چې تاسو په اواره کې ژوند نشئ کولی، ستونزې او مشکلات ډېر دي. که ستاسو دپاره بېرته دغه بانډې جوړې نه شي نو مالداري ونه کوئ نو دا ژوند دلته ډېر سخت وي. نو په همدې فار باندې ستاسو دغه ځایونه مې وکتل چې ډېری ځایونه ویجاړ شوي وو، مالونه د خاورو لاندې شوي وو، د ماشومانو کتابچې پرتې وي، خطونه پراته وو، لاټینونه پراته وو، ځکه چې موږ ډېر سمپل او ساده ژوند لرو. د دې په خاطر باندې لاړم. تاسو ته مې وویلې چې زه حتما د دغه ځای نه کتنه کوم. نن د دیوګل د مشرانو سره یم. پیغام مې دا دی چې دنیا ته داسې میسج ورکوم چې زما د وطن حال په دې ډول دی. دلته خلک په اصطلاح همدغه سیمو کې دوی ژوند کولی شي. دوی چې په کمپونو کې ژوند کوي نو دیو ته ډېره سخته ده. دیو ته دغلته باید مالداري جوړه شي. کوم مؤسسات همکاري کوي د دیو دپاره باید رمې رمې مالونه واخلي، د دیو دپاره دغلته د مالونو بندوبست وشي. نور ډېری مشکلات لري. د کورونو د جوړولو لپاره باید نغدي پیسې ورکړي، ځکه چې د ټولې نړۍ اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو د نړۍ مشرانو موږ سره همکاري کړله. د افغانستان تجارانو، د اسلامي امارت محترم مشران هم لګیا دي، ان دفاعي ځواکونو، هوابازانو، داخلي ځواکونو، ټولو په مېړانه باندې د وطن نه دفاع وکړله او دغه ناورین چې دی دا یې مهار کړو. نو د دې نه په ځانګړي ډول باندې مننه وکړم، ځکه د مننې لایق دي. موږ په ایرپورټ کې په نظامي اډه کې چې دی پیلوټان مو په ګلانو ونازول. نو هدف مې دا دی چې دا مې وطن دی، په دې وطن کې مې عزت دی. د دغسې مشرانو سره ناست یم او ستاسو غږ به تر نړیوالو رسوم او غږ مو تر نړیوالو رسېدلی دی. پیغام مې دا دی چې راځئ یو بل سره وزغمو. دا چې په وطن باندې غمیزه ده، په وطن باندې یو ماتم دی. ولا دا کونړ راته کونړ نه ښکاري. زه داسې فکر کوم چې قیامت دی په دې وطن کې. خدای دې په وطن کې دغسې حالات بیا نه راولي، ځکه چې کونړ د چکر ځای اوس نه دی، کونړ د یو ماتم ځای دی. خدای دې دا ناورین نور مهار کړي. هلته مې ډېرې هدیرې مې وکتلې، خلک مې وکتل. قسم کوم چې نور دا حالات او دا وضعیت ځان نشم کنټرولولی. د دې دپاره وختلم تر څو دنیا ته دغه خپل تصویر وړاندې کړم. دغه مشران چې دی د بانډو نه راغلي دي، لومړی خو به یوه ځانګړې دعا وکړو چې الله د دې ماښام په خاطر باندې دوی شهیدانو ته جنتونه نصیب کړي او ټپیانو ته عاجله شفا نصیب کړي. خدای دې باقي په وطن باندې دغسې غمونه، دغسې دردونه نه راولي. هره ورځ کړېږم، هره ورځ ځورېږم، والله بالله قسم کوم چې ډېر دردېږم.
ډېر جړېږم چې کله مې ټپیان وګورم چې په ستامو کې پراته دي په نورو ځایونو کې دي خدای دې دیو ته عاجله شفا نصیب کړي موږ به په پیسو څه وکړو موږ به په اصطلاح په امکاناتو څه وکړو چې زما یو زوی شهید شوی زما مور شهیده شوي زما زامن شهیدان شوي خو دا د الله تعالی د طرفه یو واقعه وه پیښه وه وشوه خدای دې په وطن باندې دغسې ناورین بیا نه راولي ستاسو د مشرانو نه ځانګړې مننه کومه چې موږ سره هلته لاړئ او شهیدانو ته هم دعا وکړله ستاسو به د کورنۍ غړي مې خدای دې وبخي د دې مقام په خاطر باندې یا الله ته وبخي اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الايمان. قارب صاحب ته نه یو جهان مننه په ځوانۍ دې الله برکت کېده او الله دې خوشحاله لره یقینا چې تا د کونړ په سطحه باندې قرباني ورکړې ده دغه سختو ځایونو ته رسېدلی موږ تا نه ډېره مننه غواړو ستا ملګري رحیم الله صاحب مخلص صاحب دا نور ملګري تا سره کوم راغلي دی او دا دومره مزل دا وساته تاسو وکړل او ناره نورم زموږ دپاره تېره کړه الله هم دنیا او آخرت ښایسته که والله دې تل کامیاب لره والله دې خوشحاله او سرفراز ډېره مننه